د جنرال مبین او نبیل جنجال د دوحې کنفرانس په اړه. نبیل وایي طالبانو غلطي وکړه، مبین وایي طالبانو ګټور سیاست وکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نبیل وایي د دوحې ناستې طالبانو ته جدي ستونزه جوړه کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پخواني مشر رحمت الله نبیل د دوشنبې په ورځ پر ایکس خواله رسنۍ یو پیغام کې ویلي چې د دوحې ناستې طالبانو ته جدي ستونزه جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې په دغه غونډه کې ګډون او نه ګډون دواړه طالبانو ته ستونزمن و، ځکه چې د دوی ګډون د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د ځانګړي استازي د ټاکلو د ملاتړ په معنا و او نه ګډون نړیوالو ټولنې ته د طالبانو د بې احترامۍ په معنا دی او ښایي د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه د طالبانو مخالفو ډلو نه خپل ملاتړ ډیر کړي. هغه وایي چې داسې ښکاري چې طالبانو د دوحې په غونډه کې د نه ګډون سره یو ستراتیژیکه تېروتنه کړې، ځکه چې په دغه غونډه کې ګډون کولای شو چې په نړۍ کې د دوی سیاسي دریځ پیاوړی کړي. د ښاغلي نبیل په وینا طالبان باید په دې پوه شوي وای چې ولې د سیمې هیوادونو دوی هڅول چې په دغه کنفرانس کې ګډون ونه کړي خو خپله یې ګډون کړی و. که د هغوی موخه له طالبانو ملاتړ وای هغوی به خپله هم په دغه کنفرانس کې ګډون نه وای کړی. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي قطر کې د طالبانو نه ګډون یو ستر ډیپلوماټیک برید و چې الحمدلله د افغانانو په ګټه تمام شو. راتلونکي کې هم موږ د دغسې زړورو پریکړو ته په تمه یو. حکومت دې پوه شي چې ټول ولس ورسره ولاړ دی او ترې دفاع کوي. لنډه دا چې له هر اړخه د طالبانو له ګډون نه غیر بې معنی او بې پایلې ختمه شوه. اهمه پریکړه دا وشوه چې نړیوال باید د موجوده حکومت سره د تعامل او نرمښت نه کار واخلي ترڅو یوې نتیجې ته ورسیږو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.